السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته و مغفرته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې سوزک مې کېږي. سوزک دغه مریضي ده چې یو انسان اودس وکړي، له اوداسه څخه بعد بیا یو څاڅکی راوځي. نو محترمه شاهین ورشا کشمیر رحمت الله علیه مبارک وایي که د چا د سوزک بیماري وي نو د هغه دپاره سورة مزمل شریف دې ولیکي او د باران د اوبو سره او دغه رنګه د زمزم د اوبو سره دې ګډ کړول سي، هغه څاښت او بیا دې وڅښي. انشاءالله الرحمن وایي ژر به دغه مرض ورک سي، ځکه وایي دا تجربه سوی هم دی. گنجنه اسرار صفحه 140. او امام شرانی رحمت الله علیه مبارک چې یو داسې نمونه عالم تېر سوی دی چې په حدیثو کې، په تفاسیرو کې، په تصوفو کې، په حدیثو کې، په طبو کې، په هر علم کې نمونه ده. هغه مبارک وایي که د یو چا دغه مرض وي نو هغه وایي چې دغه څاڅکي د بولو چې د سړي څخه جلا کېږي، چې دا موږ په پښتو کې سوزک ورته وایو، وایي هغه تخم د کرفس چې اوبو ته واچوي هغه وڅښي نو دغه مرض به ورک سي. نو کرفس د پنسارانو څخه پوښتنه وکړي او دغه رنګه یو شین بوټی دی چې په دغه اشپزیو په شیانو باندې هم ګډېږي، او خو ماته دی نه رامعلومېږي چې اوس کرفس څه شی دی، خو ده ذکر کړی دی. التذکره فی الطب د امام شرانی رحمت الله علیه مبارک صفحه 66. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.